عزیزانو د دینه مخکې درس کې د تاجرانو حقوق بیان شول. اوس یو بل سلسله شروع کو د استاد او د شاګرد په یو بل باندې چې کوم حقوق دي دا غي تذکرہ کو. قرآن کې الله تبارک وتعالى فرمایي ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم دین راوړی دی، کم اخلاق یې راوړی دي، کم کردار یې ذکر کړی دی او تیر کړی دی او امت ته پیش کړی دی، پکاردار چې هغه هر انسان په ځان کې راولي، کاغه لوی دی که وړوکی دی، که د اوچتې مرتبې دی او که د ښکته مرتبې دی، هر څوک چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبر دی. او بیا خاص کر وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم علماء کرام او اساتذه چې چا کې د استاذي صفت وي نو هغه کې دا اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکار دي چې وی دي مونږ کې نشته. هغه کوشش پکار دی چې ځان کې راولو. اول د شاګردانو حقوق ذکر کو. د ټولو لومبني حق هغه دا دی چې استاد به په شاګرد باندې شفقت او مهرباني کوي. استاد به په شاګرد باندې مهربان وي، شفقت به کوي، نرمي به کوي. د دې حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. دا سیز نن من کې نشته، د ټولو لومبې ما کې نشته چې دا مې مطالعه کول ځان سره ملامت هم، خو دا مې الله سره لوز وکړو چې آینده دپاره به دا په ځان کې راوستل غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل وی زه ستاسو د پاره داسې لکه د بچو د پاره چې پلاري، زه ستاسو د پلار په شانتې، هر استاز د شاګردانو د پاره د پلار په شانتې دی. بس پکار دا دی چې مخې ته ناستې کم شاګردان دي چې اکه شاګردانو ته انسان د خپلو بچو په نظر وګوري چې دا زما بچی دي. زمونږ استازو هغه به ډېره ناشنا خبره کوله. د مدرسې د افتتاح په پروګرام کې به دا خبره کوله. استازانو ته به وی دا چې تاسو ته مخې ته ناستې دي ذهن کې دا خبره واچو چې دا زما بچی دي، او دا ته چې دلته ناستې د استاز په سیټ باندې دا ته ذهن کې واچو چې زما په ځای بل څوک ناستې او مخې ته ورته زما زوی ناستې. ستا زړه څه غواړي؟ ستا زوی چې استاز ته مخې ته کیني ستا زړه څه غواړي چې استاز ورسره څه وکړي؟ چې استاز د هغه وخت ضایع نه کړي، محنت خواري ورسره وکړي، په مینه محبت ورسره محنت خواري وکړي، لکه څنګه چې خپلو بچو سره سړی کوي. بیجا او د کوم دینو ناجائز او ناحق قسم وهل او د حد نه زیات وهل او سزا دا ته غواړي چې ستا بچی ته دې څوک ورکړي؟ نه غواړي، نو بیا په خبره ورسېږي او دا نه سوچ سړي وکړي بس چې دا مخې ته مې ناستې دی دا زما زوی دی او دا دلته چې ناستې دا بل څوک دی. او خو به استاد خو به دا وي چې ستا زړه کې بیا څه راځي، زړه کې په خبر سره بعضې وخت کې شیطان دی استاز ته زړه کې څه راولي، نو یې دومره به سوچ کې چې دا مخې ته ناستې دا زما زوی دی او دلته بل سړی ناستې، نو چې د بل سړي ستا زوی ته په زړه کې څه راشي غلط خیال تی برداشت کولی شي، نو دا بل چې ناستې دا د بل چا زوی دی که به برداشت کی؟ ابه برداشت کی؟ نو دا بس وی داسې بکې. او سبق هم ټول عمر د هغه استادانو نه شاګردانو ویلي دي چې په کومو استادانو کې اخلاص او خیرخواهي د طالبانو پرته چې کم اصل لالچي
یا چې کوم دی نو هسې ټیم پاسي والی وي نو د هغې نه ګورې سبق نه دی ویلی شوی. ټیک ده تنخوا به هم وي پیس به هم وي هر څه وي کار به د هغه روان وي خو لیکن سبق ته چا نه دی ویلی. که ته وایې چې زما نه دې څوک سبق ووایي زما نه دې مخکې سلسله وچلېږي نو بیا به ته په ځان کې هغه کردار پیدا کړې کوم چې په صحابو کې هغه شان چل به پیدا کړې. ابو هارون عبدي او شهر بن حوشب دا دواړه د حدیثو راویان دي لوی محدثین دي تابعین دي. هغوی وایي چې کله به طالب علم ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه ته راغی. دا ابو سعید خدري رضی الله عنه د دې استاد دی دا د هغه شاګردان دي. نو ابو سعید خدري رضی الله عنه به طالب علم ته پاسېدو او بیا به ورته وی چې خوش آمدید یعنی مرحبا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د پاره مونږ ته وصیت کړی دی طالبانو په خیر علی. بعضی نه نقل دي چې مرحبا بضیوف الرحمن دا طالبان چی کنه که دا وړو ماشومان دي دا قیدی او ناظرې ته راځي نو دی چې کله جمعه ته روان شي دی طالبان شي طلب د علم کې روتل دی. نو دا طالبان چې نو دا د رحمان ملمانه دي. رحمان خو پیژنې کنه رحمان بابا نه یادو رحمان الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن دا د رحمان ملمانه دي. نو بیا به صحابه کرامو به داسې کول صحابه کرامو چې کوم صحابه کرامو مدرسې جوړې کړې وي لکه ابو سعید خدري رضی الله عنه ابو موسی اشعری رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی دا مدرسو محتممانو دی مدرسې جوړې کړې وي. نو دای به طالبانو ته چې داسې به وکتل چې هغه دروازه کې طالبان راښکاره شول نو دی به ورته ودرېدل او بیا به وي مرحبا بضیوف الرحمن د رحمان ملمنو په خیر علی د رحمان ملمنو په خیر علی. دا نو په دې طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ان قریب با دا زمکه ټوله یو بل سره یوځای شي لکه هغه وخت ملکونه جدا جدا زمکه به ټوله یو ځل سره یوځای شي او ځکه په منځ کې ډېرې شاړې او ډېرې غټې کندې او کپرې وي دا به یو بل سره یوځای شي وی بیا به ستاسو خواته واړه الکان راځي کم عمره الکان به واړه راځي هغه به د علم اوږي او تږي وي امام محمد رحمت الله علیه د 20 کالو چې طالبې پسې ووتو. امام بخاری رحمت الله علیه دغه شان د 8 کالو چې طالبې پسې ووتو. امام شافعی رحمت الله علیه چې د 19 کالو شو نو مفتی اعظم عربو د ټول عرب مفتی اعظم د 19 کالو نو علم پسې بسونه وته وړو کې ماشوم به وته کنه او دا واحد اجمی سړی دی اجمی دی عربي نه دی د جبه عربي نه و دی اجمی او د عربیانو مفتی اعظم د ټول عرب مفتی اعظم امام شافعی رحمت الله او چې د 19 کالو شو نو وی ما دومره علم حاصل کو چې دریو خانه نشي وړي او دومره غریب سړیو د یتیمو بلار نو د لیکلو لپاره د سره څه شي نو په ډیرانونو به ګرځېدلو دا اډوکی به راغونډول اډوکی او لارو کوسو کې به دا کانی راغونډل او په دې کانو او په دې اډوکو به ځان لیکل کول او بیا به هغه په یو تیلې کې واچول او د جمعات په ګټ کې به زوړن کړل. بهرحال خبره مې دا کوله چې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ سونه په بچپن کې وتی نبی رسول الله تاسو ته واړه لکان راځي اغیبا دین زده کول چې کم دینو غوړي نو چې کله راشي نو تاسو با اغی د دین مخای مهربانی بم پکوي شفقت او نرمی بم ور سره کوي او دا غي چې څومره ضرورت دي ام به ورته پوره کوي. استاد به ورته منډه تړي وي د طالبانو ضرورت با پوره کوي با کتاب به ورته پوره کوي ټپای به ورته پوره کوي د دې بندوبست به ورته کوي بس دا منډه تړي به وي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې استاد ته پکار دي چې ډیر زیات صبرناک وي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نے نقل کړی دي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای وی چې کله ته استاد غوسه نشي کنټرول کولی نو دې ځان
عالم نه حسابي استاد د ځان نه حسابي چې غصه نشي کنټرول کولی نو دې بیا ځان استاد نه حسابي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه فرمای چې خپل شاګردانو سره به دومره په خلوص او په محبت باندې پیش راځي او دومره د خلوص او د محبت نظاره وکړي چې دریمګړی سړی وویني او هغه دا تاثر واخلي چې دا د خپل بچی دی دا د خپل بچی دی په خبرو سره چې خپل بچو سره سړی څنګه کوي داسې بچوګاندې نو ورسره پیش راځي یو ځای کې فرمایي چې علمي مجالسو کې د غصې نه پرهیز پکار دی امام ربانی هندوستان کې تیر شوی دی امام ربانی هغه ته مجدد الفسانی رحمت الله علیه وی امام ربانی رحمت الله علیه حالاتو کې راځي چې یو طالب علم ولیدلو چې په ځمکه باندې ناست دی او قرآن مجید وی لکه لاندې جانماز نشته څه شی نشته په ځمکه ناست دی نو دی په خپله چې کوم دی د ډډه والې وه او سر ته یې څه شي ایښی و ډډې والې وه داسې څه څیز ته او سر ته یې ځان ته څه شي ایښی و چې څنګه هغه طالب علم ولیدلو فوراً یې د سر د لاندې نه هغه څادر و هر څه شي چې هغې راواخېستلو طالب طرف ته ورویستو په دې کښېنه په دې باندې کښېنه قطب العالم د برصغیر پاک و هند لوی عالم د دې موجوده چې ځان ته دیوبندیان وي زمنګ د ټولو بلکې د دیوبندیان نه علاوه دا نور مکاتب فکرم د دې ټولو په سند کې هغه سړی داخل دی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چا چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد ایښی دی د دارالعلوم دیوبند بنیاد دو کسانو ایښی دی قاسم نانوتي او رشید احمد گنگوهی دوی دواړو ایښی دی او دوی دواړه انګریزانو اشتهاري کړي او دواړو تنها انګریزانو سره په برصغیر پاک و هند کې جهاد کړی دی د هغه په باره کې راځي داسې ناست و د اسمان لاندې ناست و هغه وخت کې د مدرسو دا ترتیب نه و چې مدرسې به وي او چتونه به وي او بلډینګونه به وي بس داسې ناست و دارالعلوم دیوبند آغاز هم د انار د ونې لاندې شوی هم په دغه دارالعلوم دیوبند کې ماشومان ته سبق ښودلو باران شو چې باران شو ماشومانو منډې کې شاګرد خو چې طالب علمي دی چې سپینګیري می نو دکې به کمکلتوب می دی به هوښیار نی په خبر ورسلی او بې پروا به می بې پروا بس منډې کې استاد داسې پاتې شو کتابونه ځان سره واخیستل منډې کې چپلې پرېښودې دا دومره لوی انسانو دا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دومره لوی انسانو چې په دې موجوده زمانه کې چا سره تشبیه نشي ورکولی چې د دې سړي عمره لوی انسان و لکه دا نشي ویلی چې د پلانکي شیخ صاحب او پلانکي شیخ د چا نوم نشي اخیستی دا داسې سړی و دومره لوی عالم دی په زرګونو خو عربیان د شاګردان دي نو فوراً خپل رومال هغې داسې خور کو او د طالبانو هغه چپلې په خپل رومال کې راغونډې کړلې او بیا په شا راواړولې او دننه یې وړلې طالبانو پسې دننه یې وړلې دا یعنی دا زمونږ اسلاف دي دی صاحب د کتاب لیکي وی که زمونږ د اسلافو په دې طریقه باندې دین نه وي ښودلی نو کیدی شي چې نن په موږ کې دین نه و دا دوی په دې طریقه ښودلی دی الله تعالی پیغمبر ته وی چې لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك کتما سخ مزاجه سخ زړه اری ټیم غوسه پیدا کړی وي دا صحابه بستانه تختیدلی وو دا ستا مینې محبت تا تکینولی دي دا ستا مینې محبت تا تکینولی دي نو دا دویم حقداري چې د غصې په حالت کې به طالب علم شاګرد ته سزا نه ورکړي د غصې په حالت کې بعضې وخت کې انسان په ځان نه پیږي تاسو کتلی نن سبا په میډیا باندې ښایي
چې بعضې وخت کې چې کوم دی نو ماشومان د چا لاس مات شوي چا خپه چا پکې وجلي دي ولې چې غصه شي انسان او بیا په ځان نه پیږي بیا په بچو باندې چې کوم دی نو ایله نه کوي بیا نو د غصې په حالت کې به سزا چې کوم دی نه ورکړي ځکه چې دا استاد چې دی دا په مثال د ډاکټر دی د حکیم دی او دا طالب علم خو په مثال د مریض دی که نه استاد لګیا دی د دې علاج کوي نو چې ډاکټر او طبیب او حکیم غصه وي نو بیا د مریض علاج چرته کولی شي غصه کې خو د انسان لاس او خپې کار نه کوي لہذا حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه زمنګ د دارالعلوم دیوبند په نامور شخصیاتو کې د نامورو کې اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دا خپل مدرسه و تانبون کې اوسم دا خانقام وا او مدرسم وا هغه په خپل مدرسه کې دا استادانو ته دا په کوم چې شرایط قوانینو ضوابط هغه کې ورته لیکلیو چې استاد به شاګرد ته سزا نه ورکوي شاګرد ته سبق یاد ني او شاګرد ته غیر حاضری کړی وي یا سبل څه رواني و غیره کړی وي نو دا به د مدرسې محتمم او منتظم ته پیش کې استاد به ورته سزا نه ورکوي وجه به دا ذکر کوله وی اسنا چې د دې طالب علم په دې زړه کې د استاد نفرت پیدا شي او که د طالب په زړه کې د استاد نفرت پیدا شو نو بیا دغه طالب د دې استاد نه اسم نشي زده کولی اس قسمه خیر د ته نه رسي د چا سره چې د په زړه کې نفرت دی د هغه نه تا ته خیر نه رسي د هغه نه درته خیر نه رسي په خبرو ورسري دا دین چې دی دا په دې طریقه راغلی دی نو لہذا حدیث شریف میں تاسو ته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه تر هغه وخت پورې یو انسان مؤمن کې دین شي چې تر کومه وخت پورې چې سي ځان ته خوښ کړي بل ته خوښ نه کی اوس کتره چا طالب شي کتره چا شاګرد شي تاسو غواړي چې تاسو راغه څنګه زمنګ د کراچۍ مدارس چې دي هغه ګډي رضایت سختی وي داسې سړی نشي کېناسته داسې څنګه ناسته داسې نشي کېناسته بس یا به د تحیه په شکل کې نه یا به د کشانت کې نه او 50 منټ پیریډ ډیره سختی پېښور ته راغم زه چټیانې وي یو استاد نه مې 2 کتابونه وي منګه دیار لسلکانو کلاس کې داسې ناستیو ګیر چاپیر داسې مخامخ یو مرګري ناستیو شفیع الله نوم او هغه به د سیول کوارټرو نه راتلو تا کال ته نو داسې ناستیو هغه داسې کړیو زه تاسو ته د کراچۍ نه راغلم د کراچۍ هغه دغه راکیو مال او سخت غوسه راغلی چې دا دې څنګه ناستې دا خو د ناستې طریقه نه ده ځکه چې موږ به داسې کې ناستلو داسې او بالکل او د اخباب مو چې بدلول بیا به موږ استاد ته کتل چې د خیال چرته لګ اخوا شي نو بیا به اخباب بدلو داسې به ناستو او چې تش او د سماعت براغلی او رنگونه به مو بدلیدل کش به مو نشو کولای چې استاد ته وایي چې امتیاز دزو بس ناستې به نو ما ته اوس غوسه راغی پیریډ چې ختم شو استاد ته مې وی څنګه استاد افغاني و الله دې ورته صحت ورکړي الله دې ژوند ورکړي ډېر مینه ناک استاد ډېر ناشنا استاد پیریډ چې ختم شو زور سره کېناستم نو هغه ما ته تورکاري وی تورکاري ما ته وی تورکاري سړي ما دا شپې ولا دا سه ناست استاد جی بالکل مې ګندن توجه سبق نه ما ته وی پرېدا مړ زې ولحګه پرېدا وې د نبی له بس پورن راته دا خبره کوي د نبی له صلوات و سلام په مجلس کې صحابه کرام باندې پابندی نه و چې په یو طرف یو قسم بکینه بلکې سم باندې کینه چې څنګه طالبان کې ناستل بس کې ناسته چې څنګه طریقې سره یو سړي خپل به دغه به د کوم دی دا مورته لکه د کراچۍ د مدرسو باره کې ما ته وی دا بیجا سختی ده دا صحیح نه ده دا بیجا سختی ده بس وی طالب علم چې ریلیکس څنګه ناستي وي نو دا نو بهرحال استاد ته پکار دی
چې په دې طریقه باندې د خپل طلباو سره ژوند تیر کی. دریم حق داري استاد ته پکار دی چې د طالب علم نه هیڅ قسمه لالچ په زړه کې نه لري چې د دنه به پیس اخلم، پیسې به اخلم، کار به پې کوم، بل څه لکه پیسم د دنیا روټین دی، تنخواه د دنیا روټین دی، خو دی به په زړه کې دا لالچ او دا تمه د طالب علم نه لري، دا به کوم دی نه لري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا پکار ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا علم داسې ښودلی چې د هغې نه هېڅ تمه نه وه. الان کې صحابه کرامو د کور ارس راوړي و د نبي علیه السلام په خپو کې شیندلي ټول ارس، خو نبي علیه الصلاة وسلام د هغې نه لکه تمه او لالچ کې نه دی کړی. طالب علم به راځي تا ته به تحفې هم راوړي، تا ته به هر څه راوړي، خو ته به چې کوم دی نو دا لالچ او دا تمه په دې لالچ او په دې تمه باندې به چېرې طالبان ډیر شي، پیسې به ډېرې شي، دا به ډېر شي، مالداره طالبان پکار دي چې د هغې نه سړي ته چې کوم دی نو څه پیدا ورسېدا، نو دا لالچ دا دین کې مناسب نه دی. بل شرط چې کوم دی نو داري چې د شاګرد خیرخواهي. خیرخواهي څه ته وایي؟ خیرخواهي دې ته وایي چې د شاګرد وخت ضایع نشي. وخت د ټولو نه غټه مسله زموږ دا ده چې وخت دا شاګردان د یو ځای بل ځای نه راغلي، ماشومان چې جومات ته راځي نو ګوره مور او پلار د خپل ځان نه فارغ کړل تا ته یې راولېږل، نو چې د دوی وخت ضایع نشي په دې طریقه باندې. نو دې ته چې کوم دی نو ویل کېږي خیرخواهي. دویم دا دی چې سړی چې کوم دی نو هغه طریقه باندې ورته علم وښیي چې هغه ته چې کوم دی د هغې فایده رسي، دا خیرخواهي ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین ټوله خیرخواهي ده. اوس که ته یو سړي ته دین ښیې او خیرخوا د هغه نه، څه مطلب دی؟ یعنی مطلب دا دی چې تا ته الله تعالی څونه علم درکړي هغه ټول علم د هغه مخې ته نږدې. په خبره ورسېدي ټولې خبرې د هغه مخې ته نږدې، هغه په ټول هر څه باندې نه پوهېږي. بس وایي مړه چې په دې دوه درېو څیزونو پوه شو، بس دا ډېر شی دی. ولې چې مړه دې کوم دې دونه ترقي ونه کړي چې زموږ نه مخکې نه شي، زموږ مقام ته ونه رسي. دا سوچ به نه کوي، سوچ به دا کوي چې دې زموږ نه مخکې شي، ترقي وکړي. نو په دې طریقه باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حالاتو کې راځي چې هغه به قتل چې یو طالب علم غریب دی، غریب، نو د غریب طالب علم هغه سره به پټ امداد او تعاون کولو، غریب طالب علم سره چې دی علم پرې نه دی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا هغه په طالبانو کې او دی ډیر غریب او دی ډیر معمرو د عمر نه ډیرو رستو فکر پیدا شوی. بیا راغلی امام ابو حنیفه سره ناست، مور به ورپسې ګرځېدله، دی به مور راولېږلو دیاړۍ ته، مزدورۍ ته، دی به راغی امام ابو حنیفه سره به کېناستلو. مور د ده بوډۍ به ډېره زیاته غوسناکه وه، ده بوډاګان سړي او بوډېګانې ښځې، ای ته خو دا پته نه لګي چې دا امام ابو حنیفه دی. ای د امام ابو حنیفه په مقام او مرتبه څه پوهېږي چې دا امام ابو حنیفه دی او د ده دونه لویه مرتبه وي. اب راغه د جومات په دروازه کې به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته به رد بد وي چې بوډا زما خپله دې څه کار نشته او زما زوی دې د کاره وخت کې دی، په دې الفاظو به ورته وي. او هغه به ورته ووي چې ابې دته زه داسې ورته چې کوم دی نو کمال او هنر خیم چې دی به د بادشاهانو سره ناستي او بیا به د پستو الواګانې خوري بادشاهانو سره. ای بور پورې خاندل
امام ابو یوسف رحمت الله علیه بیا قاضی القضات شو، چیف جسټس شو. چیف جسټس د دې امت اولنی چیف جسټس قاضی القضات امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی، د هارون رشید بادشاہ. هارون رشید بادشاہ سره په تخت ناست و، د قاضی القضات چیف جسټس. هارون رشید بادشاہ چې کوم دین نوکرانو ته ورشه لکه چې کوم دی الوا په حق او پستی مستی پکې واچوي. قاضی صاحب راغلی دی د دلګي کرام وکي، اغي الوا تیار کا اور ویل چې مخې لکه خودله. امام صاحب په خندا شو. هارون رشید بادشاہ ورته ویل دی خواندل وی بساسه وی نبیام هغه ورته کیسه وکا. وی زه د امام ابو حنیفه په درس کې ناشته و. امام ابو حنیفه رحمت الله زما مور راغی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر رد بدوي چې دې د کار اوخ کړي. وی هغه ورته چې زه دته داسې کمال او داسې هنر هم چې دی به د بادشاهانو سره په تخت ناستي او د پستې الواګانې بخوري. وی خبره را یاده شوه، خبره را یاده شوه چې امام ابو حنیفه چې څه ویلي وو هغه پوره شول، استاد چې څه ویلي وو هغه وشول. د شاګرد په باره کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ډیر نالایق و. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته زما په شاګردانو کې ستا عمره نالایق شاګرد بل نشته. ځکه د ډیر عمر کنه ډیر عمر سړی چې لاړ شي طالب ته نو داغه بیا ذهن ډیر کار نه کوي کنه، ذهن باندې ټپک خوري. خو دوه سیزونو پتا کې دوه سیزونو او دوا ستاغه دوه سیزونو تانه به د زمانی امام جوړ کو. یو ستا پابندی. امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په درس کې دومره پابندی کړی دا چې زوی مړ شوی د درس ته روانو. لاره کې ورته خبر راغی چې زوی دې مړ شو. د ورته داسې کار دی چې غسل ورته ورکې، کفن ورته ورکې او دفن کې. او زم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس ته زما د زوی جنازه چې د فرض کفایه ده، بس نور رشتہ داران به وکي بس وبشي. خو که د امام ابو حنیفه درس زمانه پاتې شو نو دا ز ټول عمر کې نشم را ګرځولې. په خبر ورسېږي. اوس منګه ماشومان استادانو ته سزاګانې ورکوي، خو منګ ماشومان چې کم دینو د څه اسی بیسه د مدرسې نه پاتې ګوسې بیسه چې منګ ماشوم ته ویل کته پرون ولې نه راغلی یره جیو من کر ملمانه راغلی ما سودا راوړله. نو و د خدای بنده ته چې کور کې د کونه لګولې ده او پروت یې ملمنو سره ګپې شپې لګې او بچی د مدرسې نه پاتې کې چې ته ورشه سودا راوړه، نو ته ولې نه راوړې؟ په تاسو شړک را پرېوتی. نو موږ په خپلو بچو په خپله پابندي نه کوو. د پابندۍ د وجې نه امام ابو حنیفه ورته وی د پابندۍ د وجې نه ته زما په شاګردانو کې د امام ابو حنیفه په زرګونو شاګردان، په زرګونو 5 مدرسې وي دغه خپلې په ذاتي رقم به چلولې، په خپل ذاتي رقم چندې به نه کولې، په خپل ذاتي رقم به 15 مدرسې چلولې. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ته فرمایي چې زما په شاګردانو کې ستا عمره نالایق بل نشته، خو لیکن ستا پابندۍ ستا نه امام جوړ کو پابندي. او دویم وی چې په درس کې ناستې ته ډېر په توجه سره کښېنې، ډېر په توجه سره په درس کې چې د استاد خبرو ته په توجه سره ناست نو دې سره چې کم دی نو انسان ته علم نصیب کېږي. چې کم سړی ګوګوشتو وي دا استاد دی اسف صاحب دی ټیچر دی دی خبر نه چې کم ماشوم چې کم دی نو هغه استاد سبق ته غوږ نه دی توجه نه کوي مړه چې هغه ته ذهن نه دی ذهن د هغه چې ذهن د هغه د افلاطون ذهن وي که نه به هغه پسې نه پوهېږي. داسې ده که نه؟ چې کم سوچ کوي توجه کوي که هغه د زمانې نالایقه وي هغه نه به څه شي جوړېږي. نو دا سوچ به ته خپلو بچو ته ورکې چې استاد ته مخې ته توجه سره کښېنه غوږ ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د طالبانو دومره ډېر خیال ساتلو، خیرخواهي باندې باس کو لګیا یو. ابه د طالب علم خیرخواه چې طالب علم سبق ووایي
نو د طالب علم هیڅ قسمه تکلیف به نه پرېښودو، پریشانی به نه پرېښودله. یو ورځ په کلاس کې یو طالب علم ناست دی او سوچ برابر نه دی. استاد ته پته لګي، بعد اوس پته لګي دا تاسو چې څونه دلته کې ناست یې چې د کم سړي توجه شته او د کم نشته. الله په فضل سره استاد ته پته لګي چې کم سړي په توجه ناست دی کم نه. امام ابو حنیفه رحمت الله کتل چې طالب علم خو په توجه نه دی، ورته وی پاسه طالب پاسه ودرېږه، ولې څه پریشانی ده؟ هغه وی استاد جي سم نشته. همداسې وایي خلک استاد جي څه پریشانی؟ وی نه داسې کیدی نشي، څه پریشانی ده؟ وایه څه پریشانی ده؟ هغه ورته استاد جي په لار راتلم، د یو کولال دکانو منګي په پړې کړیو، منګي په پړې پراته و، زه په لار را روان وم سبق ته راتلم. ځان سره مې سوچ وکړو چې زه داسې یو کاڼي ولم نو په دې کې باسې څو منګي مات کم. وی دلته مې سوچ کولو. ځینې وخت طالب علم میچ نه راشي نو دلته کې هم هغه سوچ کوي چې یاره بس چې کوم دی په هغه پلان کې بال مې چکه والی وه نو ښه به وه. دې په کلاس کې هکه سوچ کوي لګیا وي. نو استاد ته پکار دي چې طالب علم کې دا څیزونه نوټ کوي. خبره ورسېږي چې اول د طالبانو توجه ځان ته راړئ، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو بل طالب علم ته پیسې ورکوي، دا واله او دې ځان سره بوزه او هغه کولال ته به ووایې چې دا هلک کاڼي ولي چې څو منګي مات شو، بس د هغې پیسې بدلې درکړو. بس بویتلو طالب یې بوتلو، طالب چې کوم دی د لرې نه کاڼې راواغېستلو ویویشتو، بس هر څونه منګي چې مات کړي مات یې کړل او بس هغه بل طالب ورته پیسې وروشمارلې او دی یې راوستلو. چې راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی زین دی صفا شو؟ هغه وی بلکل او صفا شو، اوس کښېنه سبق وایه. دا زمونږ اسلام وو. خبر ورسېدې داسې څوک زوی سره هم نه کوي. زوی سره به داسې وکړي چې تا ته وایي زه تا ته تاوان در کوم چې یاره چې کوم دی نو زه دی د دې پلانکي سړي چې کوم دی نو تاوان کوم ته به یې ورله ورکړي. زوی سره هم داسې څوک نه کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپلو شاګردانو د خپلو طالبانو سره څومره مهربانه او څومره مهربانه. ځکه خو امام ابو حنیفه دی، ځکه خو نن په امت کې 72% او 70% خلک د امام ابو حنیفه مقلدین دي. 70-72% خلک په مخ د ځمکه، باقي پاتې شو 28-30%. په دې 28-30% کې 3 امامان نور دي او نور پکې وابیان او غیر مقلدین دي. دا په هغې کې تقسیم دي. لیکن 70% 72% پورې دا چې کوم دی نو دغه شوي دي سرچ چې دا چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي. دا دومره لوی مقام، دا دونه لوی مرتبه چې نن سونه کاله زرو نه زیات کاله وشو چې هغه وفات دی، 1400 کاله وشو او خلک د هغه په مذهب او د هغه پسې چې کوم دی روان دي چې دا خبره امام ابو حنیفه کړې ده، دا امام اعظم کړې ده، پسې روان دي. خو څه کمال به پکې وکنه، څه کمال به پکې وکنه. قاضي صاحب فرمایي، قاضي فضل الله صاحب د ثوابه چې انسان کې چې څه شی کمال دی نو د تاریخ په صفو کې د هغه نوم شته. چې چا هم ځان کې څه کمال پیدا کړي د تاریخ په صفو کې د هغه نوم شته. او چې چا ځان کې کمال نه دی پیدا کړي که وقتي طور سره هر څه شی وبا خو هغه د پیپسي د چس په شان تېرې بس لاړله، خبره ختمه، خبره ختمه. بهرحال عزیزانو، استاد ته پکار دي چې طالب علم سره خیر خوایي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي.